د افغان کرکټ بورډ او د میلیون جام د تنظیمونکو ترمنځ ناندری لا هم دوام لري. د افغان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي شاپور زدران ملا تړلي چې د میلیون جام سیالۍ په خوست کې ترسره کړي، خو ویل کېږي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی نه غواړي چې دغه لیګ ترسره شي او د عقدې له مخې د دغه کار مخه نیسي. افغان کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په وضاحت کې لیکلي دي چې دوی دغه لیګ ته د ترسره کېدو اجازه نامه لا نه ده ورکړې، خو شاپور او د دغه لیګ تنظیمونکي ډلګۍ بیا وایي چې دوی ته کرکټ بورډ اجازه ورکړې او غواړي دغه لیګ په ښه شکل سره ترسره کیږي به. خو افغان کرکټ بورډ په خپل وروستي وضاحت کې ویلي دي چې 40 کسیزه لوبډله یې اماراتو ته ځي او هغلته به تمریني کمپ ترسره کړي. څارونکي وایي چې کرکټ بورډ د عقدې له مخې دغه لوبغاړي او مصارف په بهر کې کوي ترڅو د دغه خصوصي سکتور میلیون جام مخه ونیسي.